امره دغه یو نظم دی د حالاتو مطابق بله ورځ په باجوړ کې ریحان صاحب او دغسې په کویټ چمن کې چې کوم د حالات روان دي دې مطابق مې یو نظم لیکلی دی چې ارشاد هم مو په کلي هم په ښار سرونه پاتې نه شو موږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو واه نو چا ژوندي خرڅ کړلو او چا مو جنازې خرڅې کړې چا مو ضمیر خرڅ کړو او چا مو عقیدې خرڅې کړې واه نو چا ډیوه مړه کړه چا د پیغلو لوپټې خرڅې کړې هی هی نو اعتبار په چا کړې د اعتبار سرونه پاتې نه شو موږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو واه نو نه مو څوک غږ اوري او نه مو څوک پوښتنه کوي داسې څوک نشته چې د دې خاورې پالنه کوي نو هر سړی دلته کې د ځان د حق غوښتنه کوي واه نو دستار خو شته خو د دستار سرونه پاتې نه شو واه موږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو واه نو وخته چې را دې کړه همدغه افسانه لویه ده ته ظلم وکړه ښه زما درته سینه لویه ده هی هی وخته چې را دې کړه همدغه افسانه لویه ده ته ظلم وکړه ښه زما درته سینه لویه ده او اوس مو د کلي نه د کلي هدیره لویه ده هی هی نو اوس مو د کلي نه د کلي هدیره لویه ده په شمار یو څو وو بس د شمار سرونه پاتې نه شو مونږ پښتنو سره موږ پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو واه ډېر ښه دی یاره ډېره مننه او خدای زده چې چېرته او په کوم لورې خفه تلې ده له دغې خاورې نه د امن فرښته تلې ده خدای زده چې چېرته او په کوم لورې خفه تلې ده له دغه خاورې نه د امن فرښته تلې ده او زراره اوس د زندګۍ نه هم مزه تلې ده نو په دار چې وزانګي د دار سرونه پاتې نه شو مونږ پښتنو سره د موږ کار پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو ډېر ښه دی یاره هم په کلي هم په ښار سرونه پاتې نه شو مونږ پښتنو سره د موږ کار پښتنو سره د کار سرونه پاتې نه شو ډېر ښه دی یاره بره یو څو شعرونه دي چې ارشاد که درته ووایم په خدای درنه ګیله مې کېده مخکې خو ښه ومه څه لږه ګزاره مې کېده واه او هغه مغروره سترګې هغسې مغروره نه وې زه چې واپس راتلمه ډېره زمانه مې کېده ډېر ښه دی یاره او بیا نه یارانو نه روپۍ وې او نه هغه مستي بیا نه یارانو نه روپۍ وې او نه هغه مستي بیا وخت بدل و چې زراره تجربه مې کېده ډېر ښه دی زراره چې لږ هزار پکې سړیه د ځوانۍ واخلو چې لږ هزار پکې سړیه د ځوانۍ واخلو پرېږده چې خوند د دې خرابې زندګۍ واخلو واه او نن یوې کونډې په ژړا ژړا کې داسې ویل نن یوې کونډې په ژړا په ژړا ژړا کې داسې ویل حیا چې هر څه کړو بچو له پې ډوډۍ واخلو ډېر ښه دی یاره ډېره ډېر د مننه. لوی شعر زه بیا ووایم یاره نن یوې کونډې په ژړا ژړا کې داسې ویل واه حیا چې خرڅ کړو بچو له پې ډوډۍ واخلو ډېره مننه واه نن یوې کونډې په ژړا ژړا کې داسې ویل حیا چې خرڅ کړو حیا چې خرڅ کړو بچو له پې ډوډۍ واخلو او د غریبۍ مېرمنه واخلم دومره وس مې نشته تا له پې ځوان واخلم که تا له پې والی واخلو ډېر ښه دی او د خدای نظار شو دومره وخت نشته زراره یاره د خدای نظار شو دومره وخت نشته زراره یاره چې لږ خبر پکې د هغې لیونۍ واخلو ډېر ښه دی زراره ډېره خدای خبر چې ولې او په څه نه لګېده خدای خبر چې ولې او په څه نه لګېده خار ښه خو زما به پکې زړه نه لګېده واه او ښه څه وکړو یارانو چې ګټلی دو موبایلو ښه څه وکړو یارانو چې ګټلی دو موبایلو قسمت خو ماته خپل داسې اوده نه لګېده واه د یو څو نور شعرونه دي چې ګټه مو هم راوړې هم مو ترې تاوان راوړی روغ زړه مې وړی و د کلي اوس مې وران راوړی ډېر ښه دی یاره ګټه مو هم راوړې او هم مو ترې تاوان راوړی روغ زړه مې وړی و له کلي اوس مې وران راوړی واه او مونږه د مینې د الفت سندرې تل ویلي تا که ټپه راوړې او ما هم یې قربان راوړی ډېر ښه او داسې خو نه ده چې ما غم سندره کړی نه دی داسې خو نه ده چې ما غم سندره کړی نه دی او دې خاریې ته مې تصویر د بیابان راوړی او مونږ د ژوند د لارې هغه جوارګر خلک یو مونږ د ژوند د لارې هغه جوارګر خلک یو
سر مو بایللې خو په نرمو میدان راوړی ډېر ښه دی یاره. او زراره دلته څوک د هیچا په کیسه کې نه دي او دا خو یو ته یې چې په ښکلو د ایمان راوړی ډېر ښه دی. ډېره مننه.